سلامونه او درنښت د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. خپلواکي او استقلال دواړه په انساني او اسلامي ټولنه کې ارزښتمنې کلمې دي او د افغانستان خلکو د خپلې خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره درې ځلې د نړۍ له زبرځواکونو سره مبارزه وکړه او خپل هیواد یې د بهرني استعمار له منګولو آزاد کړ. همدارنګه بلخیان وایي چې افغانان د تاریخ په اوږدو کې تل د یرغلګرو پر وړاندې متحد پاتې شوي دي. افغانستان په وروستیو پیړۍ کې درې ځلې د نړیوالو زبرځواکو تر یرغل لاندې راغلی دی. افغانانو په یاده موده کې له انګریزي استعمار، پخواني شوروي اتحاد او په دې وروستیو کې د امریکا په مشرۍ له لویدیځ څخه د خپلواکۍ اخیستلو په موخه نه ستړې کېدونکې مبارزې ترسره کړې دي. از سلطنت و از قدرت‌های غرب و خارجی ها خصوصا از انگلیس و امریکا شکر الحمدلله آزادی خود استقلال خود گرفتیم. ولی ما میتونیم که هم جوانان هم پیر هم خواص و عوام همه ما در وطن به طور نورمال زندگی کرده، از آزادی و حریت اسلامی خود استفاده کرده، هم در عرصه تعلیم هم در عرصه تجارت هم در تمام عرصه ها ما زندگی کرده میتونیم. آزادی خو ټول ته جوته ده، معلومه ده چې د الله تعالی ستر نعمت دی. موږ آزادي وي، استقلال وي، حریت وي، یو سړی مستقل وي، هغه په ټولنه کې وي که په کاري ساحه کې وي، هغه کولی شي که څه چارې وي هغه په سمه توګه ترسره کړي. په بلخ ولایت کې شنونکو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د پردیو له لوري د افغانستان اشغال یو ښکاره تیری وباله او زیاته کړه چې افغانانو په پوره یووالي سره ټولو یرغلګرو ته غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړي دي. آزادی سیاسی زمینه ساز تمام آزادی های دیگه است. آزادی از حتی آزادی بیان، آزادی مثلا مطبوعات، آزادی اجتماعی، آزادی فرهنگی، آزادی اندیشه، تمام زیر مجموعه های آزادی سیاسی است که با فراهم شدن آزادی سیاسی میتونیم که تمامی از این آزادی های که نام گرفته شد هم استفاده کنیم و این آزادی ها در واقع یک انسان متمدن زندگیش میتونه منسجم بسازه و امور رقم برخوردار از مزایای زندگی یک انسان بسازه. ورته مهال د بلخ مرستیال والي له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو څرنګوال ته په اشارې دغه دوره د هیواد له مهمو پړاوونو څخه وبلله او ټینګار یې وکړ چې افغانان هیڅکله پر ځان د پردیو لاسبری نه مني. الحمدلله حریت را به دست گرفتن، حریت، آزادی، استقلالیت، این کست یک اصلش دین اسلام هم را تقاضا میکنه که انسان مسلمان باید حریت داشته باشه، استقلالیت داشته باشه، با آزادی زندگانیش، دینش و مذهبش و مدرسهش، مکاتبش و تجارتش، کاروبارش، زندگیش، خلاصه این به چتر بیرق کلمه توحید زندگانی بکنه، آزادانه زندگانی بکنه. افغانستان په معاصر تاریخ کې درې ځلې د بریټانیې، پخواني شوروي اتحاد او امریکا له لوري تر یرغل لاندې راغلی دی چې د افغان ولس د سرښندنو او غاښ ماتونکو ځوابونو په ترڅ کې له شرموونکې ماتې سره مخ شوي دي. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ چارواکي وایي په لرو پرتو کلیو کې د خلکو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو او د لا ډیرو اسانتیاو د برابرولو په موخه اغیزمن کارونه کړي دي. د دهدادي ولسوالۍ ولسوال وایي په تیرو 3 کلونو کې د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ په لسګونه پراختیایي پروژې پلي کړي دي. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ مسؤلینو په یاده ولسوالۍ کې د ګڼو پراختیایي پروګرامونو له ترسره کېدو څخه خبر ورکړ. ورته مهال کاریز خرد کلی چې د لوړو غرونو په منځ کې د یادې ولسوالۍ یو له لرو پرتو سیمو څخه ده، اوسېدونکي له شته امنیت څخه خوښ دي خو د ټولنیزو ستونزو د حل په برخه کې له مرستندویه بنسټونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. تاثیر این خشکسالیات قشلاق ما بسیار د آب نوشیدنی ضرورت داریم، در حساب سرک ضرورت داریم، در خانه ما کلش چپا شده، هیچ بسته گفتیم ویرانه شده دیگه، خودتان دیدین دیگه.
این همی شلتر بیاره در ما دفترهای چیز کمک شود. قریه ما مردم ما فقیر است، خوشسالی زده است. آب نوشیدنی نداریم. برای در قبلی برای در دولت پیش برای کسی برای ما رسیدگی نتونسته. هیچ کسی کمک نکرده برای ما. از امارت اسلامی میخوایم که برای ما خانه بسازه، سرک ما را بسازه، آب نوشیدنی برای ما تهیه کنه. له بلې خوا د دهدادي ولسوال وایي چې په وروستیو 3 کلونو کې د خلکو د اساسي اړتیاو پوره کولو په برخه کې هر اړخیزه هلې ځلې کړي دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د کاریز د خلکو ستونزو ته د رسیدنې لپاره به د هر ډول هڅو د نه سپمولو ترڅنګ زیار باسي ترڅو د دغې ولسوالۍ د ټولو اوسیدونکو ستونزې هوارې کړي. در کاریز ما خودم هم رفتیم چند دفعه. مشکلات عمده شان اینمی است. ما چیزی که توانی ما بود، وسی ما بود، با اونا همکاری کردیم. حتی کمکا که می آمدن در بعضی قریه ها کم می دادیم، در اونا کلشان می گرفتیم. چیزی که وسی ما بود همکاری کردیم. اما در برای شلتر که گفته میشه او صرف برای مهاجرین است. اونجا کسی مهاجرینی که از بیرون کشور آمده باشه کسی نیست فعلا. و فعلا هم از طرف ریاست مهاجرین بعضی شلتر ها ساخته میشه، صرف مخصوصا برای مهاجرین است. د یادولو وړ ده چې په دغه کلي کې د پاکو اوبو، کلینیک او د معیاري سړکونو نشتون د خلکو له اساسي ستونزو څخه بلل کیږي. باید وویل شي چې له نیکه مرغه اسلامي امارت په دې وروستیو کې په یاد کلي کې یو معیاري ښوونځی جوړ کړی دی چې ورسره د کاریز زده کوونکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د اسلامي امارت د واکمنۍ په 3 کلونو کې د بلخ ولایت د کلیو پراختیا ریاست د اوبو رسولو د 50 پراختیايي پروژو په پلي کولو سره 10,000 کورنیو ته د څښاک د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړې ده. دغه راز د 9 چک بندونو او همدارنګه د 1 کیلومترو په اوږدوالۍ د اوبو د کانالونو جوړول د دې ادارې لاسته راوړنه ده. د بلخ ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د اسلامي امارت د واکمنۍ په 3 کلنې موده کې د دې ادارې د فعالیتونو په لړ کې وویل د اوبو رسول د شبکو په برخه کې تر دې دمه په دغه ولایت کې 50 پراختیايي پروژې پلي کړي دي. د دغو پروژو له لارې 10,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوي. د بلخ په ولایت کې او په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو کلو کې تقریبا 50 پروژې موږ د ابرساني شبکې اعمار کړي دي او ګټې اخیستنې ته مو سپارلي دي چې تقریبا 350 میلیونه افغانۍ د دې بودیجه وه. ښاغلي شبیر له کورنۍ بودیجې څخه د 40 میلیونه افغانۍ په لګښت د 9 چک بندونو د جوړولو خبر هم ورکوي. د بلخ ولایت په غرنیو ولسوالیو کې چې البرز، شولګره، کشندې، زارې او ورسره نارشایي دهدادي په مختلفو ولسوالیو کې موږ چک ډیمونه جوړ کړي دي او ګټې اخیستنې ته مو سپارلي دي چې تقریبا 40 میلیونه افغانۍ د دې بودیجه وه. دغه راز د بلخ ولایت مقام یو تن چارواکی د دغه ولایت په کلیو کې د 1 کیلومترو په اوږدوالۍ د اوبو د کانالونو جوړول د دغه ریاست یو بله لاسته راوړنه وبلله او زیاته کړه چې د دغو کانالونو په جوړولو باندې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. د بلخ ولایت کې موږ 2 کیلومتره کانالونه پخ کړي دي، اساسي مو جوړ کړي دي چې د دې بودیجه تقریبا 40 میلیونه افغانۍ وه. تر دې وړاندې د بلخ ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست د اسلامي امارت د 3 کلنې واکمنۍ په موده کې د سړکونو د جوړولو په برخه کې د 12 پروژو د تطبیق خبره کړې وه. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیاخې چارې